السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې د یو نوي خبر سره درته راغلاست او هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ښوونځیو راګرځول شوي افغانې نجونې له طالبانو مهمه غوښتنه وکړه د څه شي سزا راکوئ. ځینو هغو افغانو نجونو BBC پښتو پاڼې ته خپل احساسات لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو له څو میاشتو راهیسې له ښوونځیو راګرځولي دي. د خوندیتابه لپاره یې نومونه او د ښوونځیو ځایګی نه په ډاګه کوو. نن د خپلو تیارو ورځو او د نیمګړو هیلو په اړه په خپله تیاره کوټه کې ناسته یم او لیکل کوم. په یاد مې دي چې کله به ښوونځي ته تلم څپلۍ به مې وشکېدلې وې، کله به مې کالي شکېدلي ول، کله به بکسه نه وه او کله به د لارې په نیمیا کې بکسه یا څپلۍ وشکېدلې. خو ما هیڅکله د بدبختۍ احساس نه و کړی ځکه پوهېدم چې اصلي نیکمرغي په څه کې ده. کله چې مو ټولګیوال زنګ راووهي او وایي په یاد دې دي چې کله به له ښوونځي رخصت شو نو ایسکریم به مو واخیستل، په ګډه به مو وخوړل او د خپلو هیلو په اړه به مو خبرې کولې. په یاد دې دي چې ویل به مو کله چې له 12مه فارغ شو نو یو شان کالي به وکړو، چکر ته به لاړ شو او د خپلو هیلو ارمانونه به ونمانځو. د دې هر څه له اورېدو وروسته مې زړه مات شي او پرته له ژړا بل هیڅ هم راته پاتې نه وي. هیڅکله مې فکر نه و کړی چې له خپلو استادانو او ټولګیوالو څخه به په دې ډول لرې شم. هره ورځ مې حتما د ښوونځي پر جامو او کتابونو سترګې لګېږي. د ځانه پوښتنه کوم اخر ولې د څه شي سزا راکول کېږي. ما درس وویلی، کورنۍ مې په سختیو او تکلیفونو کې درس ته ولېږلم، غوښتل مې یو څوک شم، د خپل هیواد او ولس لپاره کار وکړم، مګر دومره وځورول شوم چې نن د رواني ناروغۍ په رنځ اخته یم. څوک شته چې د دې ځواب ووایي له چا به پوښتنه کېږي. پرون د مکتب له مخې تېرېدم، هغه د ښوونځي لاره چې د نجونو د هیلو، خوشبختیو او رنګونو لاره وه، نن د دې ټولو ارمانونو څخه تشه او بې خونده ده. اخر ولې؟ آیا تاسو کولی شئ موږ درک کړئ؟ نږدې 230 ورځې ما له ژړا پرته نه دي تېرې کړي. زما د ځورولو او دردولو پوښتنه به له چا کېږي؟ قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر چېرته چې اوسئ ښاد، اباد او بریالي اوسئ.